बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وای خاد او آباد اوسئ نن موږ سره تاسو ګورئ مخامخ ما سره چې کوم ناست دی میلمه هغه دی لیاقت خان بنوري ایډوکیټ او لیاقت بنوري ایډوکیټ صاحب چې کوم دی قانوندان دی ایډوکیټ نو تاسو ته خپته لګېدلی وي او غنه علاوه تجزیه کار هم دی قلمکار هم دی خپل یو میگزین القلم په نوم باندې په خ د قانون لیاس او ډېر ښه میگزین هم اسلام آباد نه چاپ کیږي او بل ورسره چې کوم غټ هغه دی د افغان ریفیوجیز په حواله سره د شارپ چې کوم ایجنسی دا چې کوم منسلک تا انوسیار سره کلنا 1999 یعنی 1999 نه دغه چې کوم ټول پروسس چې کوم فایل ورک جوړیږي ټول نه مشکل کار جوړیږي نو په دې باندې ډېر ښه سرانجام کړی ما شاته تاسونه هم لګېدلی دي امن ایوارډ همدغه شانتې وومن رایټس ایوارډ صدارتي ایوارډ هم ترلاسه کړي دي نور ایوارډونه هم ترلاسه کړي دي ډېر خدمات هم دي موجوده صورتحال کې زموږ چې کوم موضوع ده د پاک افغان ریلیشن دی ورسره دغه په حواله سره چې کوم انوسیار کې دی وخت کې کیسونه نښتي دي ولې دي څه وجه ده سیاست نظر شوي دي یا بل څه نظر شوي دي ورسره شاید چې کم تر اوسه پورې څومره خدمات سرانجام کړي دي نو په دې حوالې سره ډول ملګرو سوالونه هم وو ما ته میسجونه هم وو بلکې زه چې اوس دلته راتلم ما ته ملګري کال کړی دغه په حوالې سره اکثر دپاره چې کم پروسس وي فایل ورک جوړیږي مخکې ته ځي ولې چې دا خو تاسو ته ښه پته چې یو انټرنیشنل هغه ته پیپر ورک چې کوم وي هغه ډېر ضروري وي نو ماشاءالله د دو خدمات چې کوم دي انتهایي زیات دي نن د ټولو مسایلو باندې به هم تاسو ځان پوهه کوي او بل په دې صورتحال باندې هم چې موجوده صورتحال کې به کډوال څه کوي په دې صورتحال باندې هم ویډیو ما سره اخره پورې وګورئ که ملګرو نه هم سبسکرایب کړی نو لازمي سبسکرایب هم کوي بنوري صاحب ډېره مننه ما لږ شانتې هغه لرې واخیسته او کتونکو ته مې ویل چې اورل نظر اچوو که دې وخت کې وګورو نو نظر دا دی چې انډیا په افغانستان کې انوالو شوي ده एकदम اوس پاکستان ته بل څه لار نه کتله آخر راغله اوس بیا طالبان چې کوم به هغه دشمن ګڼله کرزی په حکومت کې په اشرف غني په حکومت کې ډېرې پیسې خرچ کړي وي او ډېر عملیات په هم کول ورته فورس ورکول د طالبانو خلاف اوس هغه طالبانو چې کوم رسمیت دی په رسمیت توګه باندې اعلان او ملک ځان کول خو هلته نه امریکا ورته فون وکړو چې ګوره اعلان ونه کړي اوس په دې وخت کې بیا پاکستان کې هم خواجه آصف هم تاسو ته ښه پته ده نون لیګ والا ټول لیونیان دي او چې اقتدار کې په نشه کې راشي به نه پوهېږي نو غلط پلط به یې نه ورکړه एकदम طالبانو خلاف د هغه خلاف هغې ډېر سمجھګۍ سره هغې جواب راغله خو چین پکې بیا انوال شول ولې چې د افریقي اتحاد چې کوم دی هغه قایمول غواړي چین خپل انټرسټ هم دی دې وخت کې اوس اسحاق ډار او متقي صاحب هم رسېدلی دی هلته کې مذاکرات روان دي پهله په دې خبره وکړو چې د آخر زموږ د پاکستان پالیسي بیا خاص کر دغه شانتي حکمرانان چې راشي هغه ولې نه پوهېږي چې افغانستان سره تعلق کم سره پکار دی جی خبره دا ده چې مو سره لانګ لاسټنګ چې کوم پالیسي وي هغه د مهاجرین خو پرېږدئ د یو سیکټر هم داسې نه ده چې مو هغه کې چې مو فارن پالیسي یو لانګ لاسټنګ پالیسي ده یا مو د هیلث پالیسي یا د ایجوکیشن پالیسي یا شته نو لانګ لاسټنګ نه ده او یا بیا امپلیمنټیشن نشته نو مو دا یو ډېر افسوسناک سچویشن ده چې یو دوره ښه ملک دوره ښه ادارې او هغه په باوجود مو د مسایل کې د تاسو یو خبره وکړه د مو د ګذشته د 79-80 نه اوسه پورې دا چې ریفیوجي مسله ده دا په نریټیو چلیږي لګیا دا 1980 نه 2000 پورې 2001 پورې دا مو اسلامي رونه وو بیا د 2001 نه مخکې بیا مو دوستان شولو بیا مو ته دا بوج شولو بیا د اے پی ایس نه بعد دښمنان شولو بیا لکه هغه وخت تېرېږي او دا شاید چې عملیات نور کوي او ولس سفر کیږي بل پاکستان کې چې کوم مهاجرین دي
زه دا شی په ریکارډ یم چې دا د یو هم دهشتګردي کې ډایرکټ انوالو نه دی. او وجه دا ده چې دا چې ځان خو 40 سال پهله د دهشتګردي نه منډه کړې ده او راغلي دي پاکستان ته. هم دوی خلکو نه دهشتګردانو نه منډه کړې، پناه یې اخیسته، عزت یې بچ کړی، پیسه یې بچ کړی، ځان یې بچ کړی، داسې راغلي دي. دا خو عاجزان خپله ډېر تکلیف کوي. تاسو دی باندې دا شی چوي، تاسو یو سپورې کیس پیدا نه کړو چې تاسو یو چې دا مده کم نه سړی نیولې ده او دا شي کې انوالو. افغانان انوالو دي، افغان موجود دي، هغه نیوسي، هغه دهشتګرد هم کوي، هر څه دي، ګروپونه چې دي. خدا جن نو دا مو سره دا یو هیومانیټیرین سیکټر ده، مو دا سټریټیجیک سیکټر جوړ کړی ده. مو د لپاره دا سټریټیجیک ویپن دا چې مو به کله مو تعلقات خراب شي مو به استعمالو. مو همیشه گورنمنٹ ته یو چې د لپاره مو ته پکار ده چې یو لانګ ټایم سسټینیبل انټیګریشن پالیسی جوړه کو. او دیکھ سکے سلسلے کې عمران خان صاحب حکومت کې یو فیصله هغه راغلی و چې راځي کو پاکستان کې شریعت ورکی، هغه یو بهترین فیصله او هغه باندې عمل شوی نو دا ډېر بهترین. لکه اوس دی وخت کې اوس تاسو سوال کټ کوم جی لک شانتي خیر دی ما خو دي کې هغه بیا کنټینیوټي وزن چې برقرار دی. وخت کې طالبان د نورو ملکونو پریشر نه غواړي، نو هغه د ولس پریشر غواړي چې هغه دا پاکستان په دې پریشر جوړول غواړي. بالکل به نه غواړي. افغانستان حکومت باندې نه څه پریشر ده. ما د باندې کالم لیکلی زه کابل ته لاړم، ما کابل کې کتلی دي، هغه دوره پرسکونه دي. دنیا کې یو ملک هم زیم چې داسې بنوي چې هغه باندې 8-10 لاکھ کسان لاړ شي او هغه ډسټرب نشي. دا واحد افغانستان دا چې نه شوی، واحد افغانستان دا. او د ما د جلال آباد کې چې کوم هغه خپل خلکو ته کوم فیسیلیټیز ورکړي دي، کمال فیسیلیټیز دي. بیا ما همیشه دا سوال دا د ټولو ادارو نه یو کس اوسه پورې داسې نه درغلی چې دا لاړو او هغه باندې ظلم شوی وي، چېرته نیول شوی وي، چېرته څه هغوی ډېر مینې سره دا خلک هغه غاړې سره لګولي. خو او هغوی اوس هم تیار دي. افغانستان مو ته دا پکار دی، مو ته د افغانستان د معاشي حالات هم پته دي، انفراسټرکچر هم پته ده، کیپاسټي هم پته. مو ویلې هغه وار بارډن کوو، مو هغوی سره کینو او خپله کې یو ډیسایډ کړو 15 کالو 10 کالو پلان جوړ کړو، رو دا ورته خلک اوسو هغه آبادوي. دا به هم خوشحال وي، هغه به هم خوشحال وي، امن به. حاجي تاسو لکه د عمران خان خبره کوله چې پاک ګورنمنټ کې یو پالیسی اعلان مو کو او هغه مو شو، بیا وجوهات څه و چې هغه وسار شو، ولې هغه ځنډ شو چې په دې کې تاسو نه د باندې چې کله د عمران خان دا اعلان کړو نو مو شارپ طرف نه پورا پاکستان کې ایڈوکیسی کړی و، ډایلاګ کړی د سټیک هولډر ډایلاګ کړو. پورا پاکستان کې د خلکو د عمران خان د شی اپریشیټ کړو ایکسپټ ون کراچي کوټا کې دا یو پارټي وا، هغه عمران خان سره هغه یو سیټ وو، عمران خان سره اتحاد وو او هغه ویلیو چې اګریمنٹ کې دا شی لیکلی وو چې د افغانان مبارک وباسي. هغه ورته هغه ودرېدو چې تا ما سره اګریمنٹ شوی ده. بیا عمران خان صاحب ما بور سره ډېر پولیټیکل اختلافات وي، خو دا خبره هغه په اسمبلی فلور باندې کړې وه چې تاسو پارټي وه بی ان پی منګل. نو هغه ورته دا وایي چې ما ته به تاسو طریقه وښیي، خو طریقه خو سو بسې کنه دا شی ختم کو. دا واحد د 5 سال کې دا یا 4 سال سره په عمران خان حکومت ډېر ښه خلک دا عزت سره لکه بی ان پی په دې کې مخالفت کړو چې جی بالکل هغه مخالفت کړو. باقي ټولو ان پی کوټا کې بقاعده تاسو سروي کړی او تاسو بقاعده په دې باندې ډایلاګز کړیو، مختلف ډایلاګ کړیو. بالکل دغه ما ز افراسیاب خټک، فرات الله بابر، دا مو درې واړو یو شارپ فیسیلیټیټ کولو، دای دواړه مو درې واړه دا یوټیوب باندې هم پراته دي. نو دا مو ډلا کړیو کراچي، پېښور، لاهور، اسلام آباد، کوټا، هر ځای کې او باقاعده د رپورټ مو چاپ کړو. عمران خان ته موستول او خلک ډېر حق کې ودیخه او بس هغه یو قصر او دی وخت کې عمران خان حکومت ته او کاغه دی هغه په ولاړ دي تر سټیل اوسه پورې هغه په دې پالیسي باندې ولاړ دي. نه دی ولاړ. اج کوم طریقې باندې ما اوس هم د بلې هم عمر ایوب خان ته میسج کړو چې بھائی د تاسو لیډر واحد لیډر و چې دای سره ولاړو، تاسو پټي هغه تر سره نه ولاړ. دا پس کې اے ان پی و نه کې پی والا چې وزیر اعلی دا هغه بیان ضرور کړی،
خو هغه به سره نه شي بیکاز دا فیډرل ایشو ده او فیډرل سکیورټي ده. اوس داسې ما خبرونه اورېدلي نن هم دا اوس تاسو سره زه کومه کابینټ اجلاس ناست دی او ګو کې چې پالیسي خو پاکستان همیشه د پاره بیاونه خمانتیا باندې راغلی وي اوس هم دغه سچویشن جوړیږي ولې چې انډیا انوالو شوه بیا غسره اوس دا همدردي دوباره حاصلولو د لپاره پاکستان پالیسي چینج کیږي یا د لپاره څنګه بالکل چینج کیږي نه چې چینج شولا دروسته 10 ورځې 15 ورځې نه چینج دا هغه چې کوم د چاپی ویلې کوم خلک تنګوالو هغه ختم شولو اج کوم خلک ګولډن سنټر کې خلک خزه بچي هر څه یاسول هغه ختم شولو ډیر زیات کم شو. خبره دا نه ده چې مونږ باندې دا مونږ شروع کوو بیا به مونږ ختمو بیا به څوک مو سپېړوي مونږ به ختمو څوک به دمکی ورکوي څوک به راپیل کوي دا کوم پالیسي ده. مې خپل ما پهلا ویلي دا نن هم یم زه همیشه یم چې دا کې اصلي سټیک هولډر 3 دي پاکستان افغانستان او ایران او د یو ان ایچ سی آر انټرنیشنل سټیک هولډر دا سالور کینی او د یو پلانینګ وکي سسټینیبل پروګرام جوړ کی او د باندې دا ټول سالور واړه اګری شي دا مسله به ختم شي او د کې د ټول فیکټ سیکټرز ورکینی خالي دا نه چې حکومت ناکامي ویل دا مو یو سکټری یو کسلار شي هغه بالکل سکټری سره یو 2 کالو تر ازیک بلاد شي هغه ته خدا شایم نه پتا د ټول سیکټرز میډیا هم ناستوي اکیډمیا هم ناستوي پالیټیشن هم نازي پارلیمنټریان هم نازي ګورنمنت هم نازي سیول سوسایټي هم نازي ټول کینی او دا یو جاینټ جرګه ما اوریدل دا ډېر ښه سجیشن هم دا پدی باندې خبره مخې ته لاړه ده آیا پدی کې انوسیار دا خبره کړې ده مونږ ته چې کم خبرونه زرای نه راغلی و چې انوسیار ویلو چې یاره فنډینګ کې به مونږه هیلپ وکړو یعنی کم یا ایران شو یا پاکستان شو چې کم دغه هغه ساتینو د سره به مونږ بالکل یو نه سی آر آی او ایم انټرنیشنل کمیونټي د لپاره خو هر څوک تیار ده ګوري جی دا د مسله یو پاکستان خو نه دا کنه دا خو انټرنیشنل چیلنج دا کنه د ټول تیار پاکستان دا الزام لګولو چې مونږ سره انټرنیشنل کمیونټي چې کم دا دي د مونږ سره کومک نه کوي دا د سشتا نه بالکل نشته انټرنیشنل کمیونټي کومک د دې لپاره نه کوي چې ګور انټرنیشنل کمیونټي پلانینګ میاشت دوه میاشتو لپاره نه وي خو انوال سالانه او 5 ساله او 10 ساله منصوبه باندې وي دسی کې مو ایکسټنشن وکړو یو میاشت لپاره دوه میاشت لپاره هغه کنفیوز وي مو ورته پلانینګ جوړ کو د سبا وي چې مو ایکسټنشن نه ورکول اوس د وخت کې سچويشن دا ده چې 30 جون باندې ختم ده ای سی سی کارت دای ورکړی دي ختم کړی دي ان ډاکومنټډ یو داسې ملک دنیا کې تاسو کتل چې 18 لاکھ 20 لاکھ کسان پکې ان ډاکومنټډ الیګل نو دا چا کمزوري دا څو غلط ده خو هغه ټیم کې هو تاسو پورا 79 نه دا ګوري دا افغان الیګل مونږ نه شو بللې ولې چې تاسو پر ازګرا تور مې بالکل ندی بوتا گورنمنت اف پاکستان هیومانیټیرین گراوند باندې ریفیوج ورکړی دا او دا مو یو آنر دا یا فخر دا چې مو دوره خلکو ته خپل وطن کې دا دوره موده پورې د خلکو مو ریفیوج ورکړی دا مهاجرت کې او رورګری مثالونه کم شوی دي د 1400 سال زوړ تاریخ تر شوی دا مو باندې مو خو د از قوم د مو د پر ډېر غټ فخر ده او د افغانانو ریکارډ هم ده خو ریکارډ هم ده خو وجود پاکستان دا په انټرنیشنل کې ولې دا سیز اچیو نه کړه دا اچیومنت اچیو نه کړه چې دومره غټ کمیونټي هغه هیلپ کوي دا چې ما 2019 کې اما سره هغه پروت دا ما د باندې ریکوست اچولې و چې دا 40 years of کیر اور هاسپټیلیټي باندې مو پروګرام وکړو سوري نو هغه د فروری 2020 کې شوی او د کې تاسو یقین وکړئ چې یو ان سیکریټری جنرال راغلی او یو ان ایچ سی آر مشر راغلی او د دنیا خلکو ډیلیګیشن راغلی او دوی راغلی څه د پاره پاکستان ته د دشي اپریسیشن لپاره دا کار ماده کنه جی جزما ملک دا د خلک ما سره دي دا ما خارج زه د خلکو ته د خپل شوکیس کوم مثلا ویلې شنشم کوي چې ما سره پالیسی نشته چې زه دا هغه چې بار خلک چې پته نه لګي چې څو وخت د ډنډاوالي او بار وباسي نو تا زه د پرم چې یو سلیمو چې ټول کینو ټول یو پالیسی جوړه کوو پالیسی باندې به عمل وشي ریټن هغه ستلې دي چې کوم خبره کوي چې
انوسیار شو ایران او پاکستان سټیک هولډر چې کوم ته خبره کې چې د لپاره یو لانګ ټرم پالیسی جوړه کی هغه کې سو ځله مو لیکلي استولې دي مو سو ځلې دا شی نه استولې دي لیکلي مو دي استولې مو دي پروګرامونو کې مو ریکوست کړی دا دوه شیونو باندې خو زه بالکل هغه اوس هم زه اوس کابل ته 2000 هم زه ډېر مشکور یم د حکومت افغانستان چې هغه د شارپ غازی کې ډېر عزت سره رجسټریشن هم کړی دا زه د هغه ګورم زه راغلی یم ما دا موازنه کړې ده چې تاسو هغه ته یو یا 20 سال په غرونو کې جګړې کړې دي هغوی ته علم نشته مونه زیات ارګنایز دي مونه زیات پوهې دي او مونه زیات هغه لایق دي هم اپروچ مو زیات لري او هغه دا ده چې هغوی دومره وسیع القلب خلک دي چې تاسو خلک استوي لګیا هغوی ورته ګاډي استولي پیسې هم ورکوي او ګاډو ته رسېږي اوس جار هم کډوالو بازار ما په کډوالو باندې لګونته اعتراض دا چې الته کې ورته د کډوالو بازار نوم ورکړي په کار دا چې خپل خلکو نومونی ورته ورکړي وي خو بهرحال الته کې ورته ورکړي د کډوالو بازار مفت بازار ورته جوړ کو افغانستان کې کندهار کې بخیل د کابل کې جوړ کو کندهار کې بقاعده ورته بازار جوړ کو او دا خبرم چلی ده بهرحال ما صرف مقصد دا ده چې مو دا وطن چې دا افغانستان او د پاکستان کې یو شی فرق نه ده خودی باندې زما یو اعتراض دی چې کډوال نوم نو پکار افغان خپل دا افغانستان کلچرل نوم دا کنه چې دا د هغه کلچرل د مو طرف نه مو طرف نه کډوال یو پاکستان او د افغانستان یو بل نه جدا کېدای نشي یس مور یو بل نه بل کېدای نشو مو ته پته ده مو د افغانستان مشرانو قولم د نګوري علامه اقبال سویلی دي د نورو نه پاکستان سټیبیلیټي افغانستان کې دا د افغان سټیبیلیټي پاکستان کې دا پاکستان معیشت په افغانستان دا افغانستان معیشت په پاکستان دا مون مذهبي رشته اشتادي د خاندانی رشته اشتادي ما بنوري فیملی کابل کې مشتا ما د پر خدا وطن او هغه وطن کې هیڅ فرق نشته نو مو دا مینا محبت ویل نه چې زیاته وو مو خپل کې یو بل سره غلطه نه ویل نه معفو مو هغه دا ویل نه کو د دنیا هغه چې کم دا اوس بدلیږي کم سرحدونه هغه دي هغه نږدې کیږي سرحدونه هغه تبقی کا تاسو اوس یورپ کنټریز وګورئ هغه سره دا تاسو وګورئ ټیک دا د شګردو د پارا هغه د پارا خپل میکانیزم جوړ کړی خو په کار د چې دا سرحدونه موږ خپل کلاو وای د قسم هغه نه وای دا ختم کېدای نشوي دا او زه دا یم کنه چې مو سره دسی کې ویژن لیس خلق دي هغه زمانه لاړې هغه بابا غفرخان بابا دغه خلق نشته چې هغه بولره سوچ کولو دا خلکو سوچ غشتانه لره او نږدې خبره پرې ده بیا خاص کر د مو حکومت کې چې کوم خلق دي هغه رضی یو سو مودې د پاره دا یو ان سی آر کې دا یو ام کې دا مختلف ادارو کې د ټایم کوي د پاکستان او د افغانستان او د مهاجرین او د خلکو د لانګز هغه د پاره سوچ ستانو د پاره تاسو سره یو ډېر غټ ویژن پکار دا دا دوره ګران هم نه غټ ډېر زیات خوځم چې د عملګرو ډېر تاسو چې کم دي د انوسیار او د موجوده پالیسی کې د خلک سو کې په دی باندې رزو بیا د 79 چې کم تاسو ذکر کړی د څومره تاسو خدمات کړي دا باندې کو او زه دا سوال تاسو نه مخکې کومه چې دی وخت کې اوس د چې کم تاسو رجسټر کړي دي هغه کسان څو کی څومره کسان مې رجسټر پاتې دي ډیر خو لاړو کم ملکونو ته اوس دا خلک انتظار منی دي دا خلک پس کوي ګورې جی مو خو دا 2000 بلکې 99 نه اور پہلا مو دا رجسٹریشن کار کړه دا د ریسیټلمنٹ یو وخت 99 2000 2001 اور 2 پورې چې دسی کې ډیر زیات ریسیټلمنٹ او پاکستان نه افغانستان او د ایران خلکو ریسیټلمنٹ د دوه کالو کې تقریبا 43,000 کسان لاړ دي دسی نه هغه وخت اوپن دنیا خلک لو بیا غنه پس رو د دنیا خپل دروازې بند کړي اوس اغازي ناراضي د پاکستان دنیا کې یو ځای پاکستان نه د ډیر ملکونو کې مهاجرین دي ټولو ته کوټاوي ا کوټي حساب سره به مو د یونیسیار ته هغه حساب کې بیا کټګریزم جوړ کړی دي چې کوم خلک به مو تاسو وي نو ادا سے کټګریز کو مو صرف د 2021 نه 25 پورې د سالور کالو کې ما خیال کې چې 6.5 लाख کسان رجسٹر کړی دي خپل دفتر کې دا هغه خلک دي چې د خلک حکومت نه مني پہلے نه منلو او اوس یې چې دا انلیګل دي
دا خلک دي. دغه سړی 6 لاک کې 16 کسان بار ته لاړ دي. دا مو سره دا ریکارډ نه وي، مو سره دا ریکارډ تقریبا لکه اسه اندازې مطابق دا یو ان ایس سی آر هغه کې دا ریکارډ باندې دا مو کیس جوړو پرایورټایز کا داسې کیس راشي چې مو وګورو چې هغه ډېر ولنیبل هغه حقيقي مسالې کې دا نو هغه ته مو پرایورټي ورکو، هغه تلاشي به مخکې پروسس هغه ځکه پروسس ډېر وګا دا مو خو غنټه کې ساړه رجسٹر کو واسطو هغه په 4 5 ځلې راغواړي انټرویو کوي، هر یو شای وریفای کلیریفای کوي، بیا غنه پاس اوس د ډېر کسان دي چې انټروګانیم شوي دي، پروسس هم شوي دي او هغه سټیل وسار دي او دلته کې حکومت پاکستان 30 جون ور کړو خو گو کې چې دا بوز بدلیږي دا سچويشن پالیسی چینج شي، خو بیا هم ټینشن کې خودي اوس دی وکي کم ملکونه دي چې هغه ایکسپټ کوي یا کوټا ور سره شتا او بل خو پہلا خو ډیر ملکونه و صرف کینیډا ایکسپټ کوي لګي، استرالیا ایکسپټ کوي، جرمنی اوس پر دیناس اوس هغه بد کړو د نوې حکومت نو ډیر کم شولو د سپیس کم شولو او یو انټي ریسټلمنٹ موومنٹ شروع شو، یو انټي مایګریشن موومنٹ شروع شو، یو سوچ دا پیدا شو د یورپ کې هم او شروع شو امریکا نه دا مایګرنټس دي دا بوج دي او بل دا چې هغه یې چې کاس ریسټلمنٹ ختم شي نو مهاجرین به ختم شي، دا خلک د دې پر راځي چې مو ریسټلمنٹ کېږي نو دا یو سوچ هغه شروع شوی د جرمنی دا ټرمپ انتظامیه چې کله غلی ده دا پورا एकदम برتانیا کې موشولو د امریکا کې موشولو، جرمنی الیکشن پم د مایګریشن باندې وګټلو، اوس کینیډا کې هم هغه چینج کوي لګیا نو دا حالات د ریسټلمنٹ اوس بورډر سټرینګ شي نو د دې لپاره اوس مو د لپاره یو طریقہ یو لار پاتې ده چې موږ خپل کې تعلقات خکو، خپل خلکو ته خپل وطن کې عزت ورکو، سہولت ورکو چې دا د زینا خپل زینو کې اوسي. خپل د امریکا باندې رضو چې امریکا 25,000 چې کوم رجسټر کړیو دا هغه کسان دي چې دا کې دو ژوند ته خطر ده ولې چې دو نیټو سره کار کړی دي، د طالبان خلاف کار کړی دي، ادارو سره انوالو دي، په هغه کې امریکا څه کسان خو بوتلیو هغه کې ماغي وای چې راغه ارزي هغه چې کم دی ختم کول غواړي. بقایا پاکستان کې دی وخت کې 15,000 دا د یونیسیار ډیټا دا چې اوس هم پراته دي او کدا امریکا نه بوزینو دا اوس ژوند ته خطر نه ده. بالکل په خطر ده، بالکل په خطر ده کنه دا یو ډېر بیل کوېسچن ده، دا د هغه ریسپانسیبিলিټي ده چې هغه دا کسان کړي او لاست ټایم چې مو کله دا روز کال 7 نومبر کې مو د حکومت دا فیصله کړو نو امریکای انټروین کړو او د لیسټونه شر کړو چې دا به تاسو نه چړای نو مو ته خو دای ویلیو دای منلی هم دي دای ذمہواری ده اوس امریکای سره خپل دا جواب نشته د خبره ویل چې دا پهلا 30 درې میاشتې لپاره پازو اوس خو امریکای هغه محکمه ختم کړو چې کوم د افغان مهاجرینو لوک افټر کولو کوم افغان مهاجرین هغه زیلار دي هغه هم زمدون هغه خطر کې ده بل هغه اوس ډیر زیات قوانین کې لګیا ده اوس مونږ ګورو چې مخکې څه کوي او بهرحال شروع شوی د امریکای نه دا وجه څه ده چې پهله همیشه پاکستان کې مهاجرین باندې تکلیف رالو نو ټول نه پهله امریکا ویلاړو اوس امریکای کمزوري د موته بلکې سپریم کورټ الته کې بل ورځ سپریم کورټ د ټرمپ انتظامیه دغه فیصله رد کړی دا او دغه باندې چې کم د میګریشن هغه سیستم شروع کړو هغه ورمه بند کړی دا نه جی پرون سپریم کورټ وینزویلا 2,50,000 کسانو ایکسټریډیشن آرډر او چې دا وباسي نو هغه 2 لاک څوک وینزویلا والا ها وینزویلا نو دا ګورنمنت دمدغه سره ریفیوجی سټیټس باندې راغلیو نو هغه سپریم کورټ د انډورس کړه دی والا فیصله اوس دا زم چې د انډیجنس کوم چې خلک دي کنه کوم لوکل خلک دي کمیونټي دي اوس هغه د سره په دې خشي باندې چې چلو کا خلک وزي او باسي نو دا ډېر ښه دی وکه دا نړیوالې ادارې دوم فرض جوړیږي خاص کر سیار شو تاسو شوي چې دا خلکو ته ژوند ته خطر ده یقینا لکه نور خو واپس لاړ شي چلو کاغه ارسنګو کاغه 45 سال نه پته کېده یا 40 نه پته کېده اته خو افغانستان کې څه نشته خو دا کسان خو نوټریټ دي دا کسان به څه کوي ګورې چې دا فی الحال دیتا گورنمنٹ طرف نه دا انسټرکشن دی دیتا خو اکتوبر پورې بسنه ای اکتوبر پورې دا رضی اکتوبر پورې ها جی دیتا سنه ای د جون نو
نه جون جون جولای خو پی آر کارت والا دی اگست اکتوبر دا خو ډېرې میاشتې دي. ها اکتوبر پورې د دا امریکای والا خلک چې دي دا کړي د تاسو د پروګرام په واسطه زه د صرف ګورنمنت ته دا ریکوست کوم چې کوم خلکو سره ویزې راغلي دي کوم غداري سیټلمنٹ دي چار پروګرام هغه د دن د دا چې کوم د پلانینګ کړه دا غنه بار کی چې هغه خو ځی کنه بار او بل دویم دا چې کوم خلک تاسو د خپل ادارو د پولیس لا انفورسمنت ایجنسیز پوي کوي چې دا مهاجرین نه دي د انسانان هم دي نو تاسو دا انسانانو په تور باندې د سره هغه کوي د زیات ایکسپلویټیشن د اکتوبر پورې چې کم فنکاران دي فن سره تعلق ساتي هغه هم افغانستان ته نشیتله کې زیاتره زنانه هم دي هغه سب پلانینګ دي گورنمنٹ طرف نه دا یو سیکشن کې دا هم شو چې ایکسټریملی ولنریبل یا داسې خلک چې دي چې هغوی ته پوټنشل تھریټ ده هغوی سره چیړ مه کوئ خو چونکې دا پولیس دا ادارې دي هغه دا شنو باندې او دا ګیپ مو پورا کوو مو چې دا روزانه هر روز پولیس تړو ته کچارو ته او دا ټریننګونه کوو همدا شی ورته ښیو چې دا خلک څوک دي دا څوک دي دوی څه حقوق دي څه دا 60 د یو شپږ میاشتو کې 65 ټریننګ ورکشاپ مو کړو د پولیس تاسو شارپ طرف نه د ماجرینو لپاره پولیس ته پروزیکیوشن ته وکیلانو ته میډیا ته مختلف ادارو ته پورا پاکستان کې لګیا ورځ شپې بای دا شی اوس نن مو دا فیصله وکړو چې اوس بروشر چاپ کوو او دا به د هغه په پورا پاکستان کې د تانو کې د پولیس والو سره کمیونټي سره دوی ته ورکو چې څوک راځي ورته خو چې به مودا حقوق دي دا خیال کوي بیا خپل هیلپ لاین نمبر دا مو ته هیلپ لاین باندې چې سرنګ هیلپ لاین باندې نمبر باندې راځي کښ په نیمه شپې مو خلک هیلپ لاین نمبر کته یاد وي نو وای نو ما سره د ذکر اوس نشته هغه نو هغه هیلپ لاین مو امیډیټلی مو هغه اورسیږي هغه تا مو کټیم ځان راسي نو مو سره ایریا هم آئیډنټیفاید دي چې کوم زیونو کې مسالې وي مو هغه کوم نشته ترين وکیل وي هغه ډیوټي ده چې سرنګ قضا سے مسله به فورن ځان رسي نو مو طرف نه د یو ان شارپ طرف نه او د یو ان سی آر سپورټ سره مو دا خو کوو چې سپورټ کوو لګیا پروټیکشن سپورټ خو چې کله خلک اوس هولډینګ سنټر راشي نو هغه سي کې به د ډیر سخت نه کوي دا نه دی پکار بای تاسو نی ولو تاسو وسوي خو کومو دا هغه زیلا شو چې کارډ نشته کوي سره نو تاسو خو کروټي نه خورلی کا او به نه دسکلی نو دا مور ته ورکو هغه کو بنیادی حقوق د موغصف کو تاسو هغه مو نه پرګا دی د زیاته ده او دا هغه سره لاشه نو هم دا خلک به وی آی پی سي حالانکه پکار دا شنو هغه وای نو دغه حکومت کوم اهلکاران زماداران خلک دي هغه ته دا خاص کوم چې مهرباني وکړي دغه اخر مهاجرین دا سټیک هولډر چې کم دي هغه تاسو ان بورډ کوي کنه ان بورډ کوي اوس سچويشن خو بدليږي لګیا دا تاسو سره د منې رابطه مخکې گنجائش تا چې تاسو دا غاسیز ټول حکومتي سطح باندې دا یو ریکګنایز شي مو خو همیشه د پر حکومت ته افر کړی دي چې ګوره مو 25-30 سال نه د فیلډ کې مو تاسو خیال شو دا مسله عزت سره او حیا سره او ډېر اساني سره ډېر مینه محبت سره حل کېدی شي تاسو ویل خپل ځان دا مو 40-45 سال قوم چې کوم قرباني ورکړي دي مو د دنیا کې ریکارډ دا چې کمیونټي کلیش پاکستان کې نه ده شوی دنیا کې شوی دي چرته مهاجرین شوی واحد پاکستان ملک دا تاسو مو د کمیونټیز کې د منځ کې هم ریفټ جوړوي لګیا تاسو خلکو مخ کې د نریټیو جوړوي نو دنه بهتره ټول سټیک هولډرز کې نه یو ځلې فیصله وکړي یو ټایم فکس دی هغه ته هم پته وي چې دوره ملک کې دا ټایم کې به ملک ته خلک راځي هغه هم غزي او کې انټرنیشنل کمیونټي ته هم پته وي چې دوره ټایم کې مو د انفراستراکچر به ډیولپ کوو هغه هم دغه سي تاسو صرف دا وګورئ ما خپل ادارو ته دا ریکوست چې دا یو رزه دا حیات آباد روډ باندې ودرېږي او دا وګورئ چې دا د خپل بچي کداغه ستلشي چې یو ټرک کې خرم نازدا ویلا اچوله دا کټه اچوله دا بچي هم اچولې دي خزي هم اچولې روان دي افغانستان دا کومزي ډیګنیټي فور ډیګنیفاید ریپټیشن دا کومزي عزت دا نو دا خلکو د لپاره کوم لغو د ټایم ورکو لغو د کینو پلانینګ وکړو همدا شی بډر خای عزت سره وزي مو عزت پاتې شي هغه په پاتې شي تعلقات هم خشي ورګری په پاتې شي اسلامي مذهبي رشته هم قائم ساتي او مو امن بوي ډیره مننه لکه بندو صاحب وخت نو وخت تاسو مونږه اکثر په فون منیم تنګو او تاسو اوریدل ګران کوتونکو چې دغه شانتي خلک
بنوري صاحب په شانتې خلک یو شمېر خلک دلته پاکستان ته الله تعالی ورکړي دي چې هغو سره سوچ هم شته، پلاننګ هم شته، میکانیزم جوړولو دپاره هم شته. یقینا چې پاکستان قرباني ورکړي وي 45 کاله څومره خلکو عوام ورکړي وي، خپل ځایونه ورته ورکړي وي، دغه خلک دلته آباد شوي دي، بچي شوي دي، هغو بچي شوي دي. بیا اوس اخره کې دغه شانتې چې کوم سچویشن و اوس خو خیر بدلیږي، خو هغه سچویشن څومره بد نفرت خورولو کې بیا غیر خلک لکه څنګه اوس انډیا پکې انوال کیږي، خو هغه خو بیا دغه شانتې خلکو یقینا چې هغه ظلم زیاتی یا هغې کوم نفرت نه فایده اوچتول، بیا هغه خلک پاکستان خلاف استعمال دا دې دپاره نه پکار. بل بنوني صاحب په سټارټ کې ډېره غټه ښایسته خبره وکړه، همدې زه دا ویلا ختم کوم. هغه وویل چې دا ټول ریکارډینګ چې 79 نه تر اوسه پورې د سټیشن د شارپ ډېر زیات خدمات دي. تاسو اوس هم اورېدل چې په دې وخت کې دا په ګوره میډیا باندې خبرونه نه راځي، په دې وخت کې هم شارپ چې کوم دی مختلف سیشنز کوي میډیا سره، پولیس سره، هغو ته ښیي چې دو سره به کم خلکو سره به څنګه سلوک کې ظلم زیاتی چا سره ونه شي. اوسه پورې ګوره هغه خپل خدمات کوي. تاسو ته هیلپ لاین نه مووې، خو ډېر ښایسته خبره یې دغه وکړه، په دې باندې زه ویلا ختم کوم چې څومره هم دلته افغان ریفیوجیز راغلي دي، په هغه کې یو هم دهشتګرد نشته. دهشتګرد څوک دي، کوم ځای نه کېږي، دا خلک ولې سفر کېږي، په دې باندې لږ سوچ پکار ده. حکومت پاکستان ته هم پکار ده او بیا هغه خلکو ته هم پکار ده چې کم هغه نفرتونه خوروي، نو دغه نفرتونو انجام چې کومي بیا ټول ملک ته نقصان رسي. همدې سره زه دا ویلا ختم کوم. یقینا چې تاسو به دغه ټول معلومات ترلاسه کړي وي. انشاءالله نوی پروګرام سره بیا تاسو خدمت کې حاضرېږم. چېرته چې وایي ښاد و آباد اوسئ.